السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو باندې ویډیو کې زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپل فیسبوک اکاونټ لپاره ډېرې ښایسته بایو جوړې کړئ. مطلب خپل د نامي بایو تاسو ګورئ زما د فیسبوک اکاونټ کې ټیک ده. دا خو سمبل دلته ما ساده شانتي بایو چې دا هغه لګولې ده، خو تاسو دغه شانتي خپل د نوم یا نور ښایسته ډیزایني بایو چې دي هغه څنګه جوړولی شئ او څنګه لګولی شئ خپل د فیسبوک په اکاونټ کې. نو دغه سیټنګ درته راښایم په نوې ویډیو کې. ویډیو راسره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې ویډیو کې راز دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. دې لپاره به تاسو ته اپلیکیشن پکار وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په ډسکرپشن او کمنټس کې راکړی دی. هلته نه به تاسو دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله چې انسټال کړئ نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې تاسو وګورئ دې کې تیارې بایو چې دي هغه هم دلته کې شته دی. ټیک ته دا وګورئ ډېر ښایسته بایوګانې چې دي هغه دلته تاسو ته میلاویږي. اوس دې کې تاسو خپل نامي بایو څنګه جوړولی شئ. سمپل دا درې لیکې به تاسو ته ښکاري، په دې به کلیک وکړئ. دلته کې تاسو وګورئ ټیکسټ آرټ یا بیک ټیکسټ په کوم یو تاسو کلیک وکړئ واخلئ. دلته کې اوس خپل نوم سمپل تاسو ولیکئ، هغې به تاسو له تیارې بایو چې دي هغه دلته کې ډایرکټ راشي. دا وګورئ دلته کې اوس ډېر ښایسته په ډیزاینونو بایو چې دي هغه رالو. اوس دا به د ایزي نه کافي آپشن تاسو له پخوا کې ښکاري، په دې به دا کافي کوئ. او دلته کې راشئ خپل فیسبوک اکاونټ له. ټیک ده، دلته کې کوم ځای نه چې تاسو بایو لګوئ ایډیټ بایو یو آپشن به تاسو له راواخلي. نو دا به تاسو څه وکړئ، دا بایو به تاسو له دې ځایږي نه څه کوئ ریموف کوئ. دا وګورئ دا بایو لاړه. اوس دا کومه بله بایو چې تاسو کاپي کړه سمپل دا به دلته کې تاسو پیسټ کوئ. سیو آپشن به تاسو له راشي، په سیو به تاسو کلیک واخلئ. او دلته کې تاسو وګورئ هغه بایو چې کومه ما هلته نه جوړه کړه نو هغه بایو دلته راله په دې ځای کې پیسټ شوه. دغه شان دی د دې ځای نه تاسو دا بایو چې دا په میسنجر چاته لیږلی هم شئ او شیر کولی هم شئ. ډېر ښایسته آپشنان چې دي هغه لري. ډېرې خوندورې بایو چې دي هغه په دې کې دلته کې شته دی، مختلف کلرز والا، مختلف ډیزاینز والا. ټیک ده، یا ایموجیز وغیره تاسو ګورئ نو هغه ټول تاسو له دلته تیار میلاویږي. نو ډېر ښکلې بایوګانې دي په دې کې. دا وګورئ تاسو دلته کم ډیزاینونو والا بایوس چې دي هغه د دې ځای نه تاسو خپل ټیک ټاک اکاونټ کې، فیسبوک اکاونټ کې، هر یو اکاونټ کې چې دي هغه هلته کې په دغه اسانه طریقې سره لګولی شي. قدرمنو دا نوې ویډیو امید لرم چې خوښه شوې به وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.